د کاروبار د حصول دپاره د یو وهابو د وظیفه ډیره انتهایی مفیده وظیفه ده. کم انسان چې دا وظیفه راونیسي الله جل جلاله به ورته یو ښکلی مزیدار روزګار ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن د الله جل جلاله یو اسم مبارک دی یا وهاب. د دې یو داسې وظیفه او داسې اثر درته ښیم که یو بېروزګاره انسان دا وظیفه راونیسي نو الله جل شانه به باروزګاره کړي، یعنی ښکلی مزیدار د عزت والا روزګار به له رب العالمین ورکړي. د دې وظیفې سره یو دعا هم ده چې دا وظیفه او دا دعا به لازما کوئ. طریقې هم درته ښیم، تعداد هم درته ښیم چې کم مخکې به یې کې او څونه به یې کې. که یو بېروزګاره انسان دا وظیفه راونیسي نو الله جل جلاله به زر تر زره په ښکلي کاروبار او په روزګار باندې ولګوي. که یو بعضې ملګري داسې وي چې هغوی د نوکرۍ دپاره کاغذونه داخل کړي وي، لیکن په هغه ملګرو په هغه رونو خویندو پسې د نوکرۍ چې کم اډر دی هغه پس نه راځي. بعضې ملګري داسې چې هغوی د پاسپورټ دپاره ځان له کاروبار پاسپورټ جمع کړي چې لاړ شم بهر ملک ته او کاروبار وکم، ځان له مستقبل حکم، لیکن د هغوی پاسپورټ کې 12 میاشتې تېرې شوې خو څه اډر ورپسې رانغی. د هغه رونو خویندو دپاره هم دا دی. بیا خصوصا د هغې کسانو دپاره چې د هغوی اړه روزګار شته نو روزګار ګرځي، بس هېڅ کاروبار یې نشته دی، سر تندې اړه لګي نو هفتې کې 2 هفتو کې یا میاشت کې چېرته یو ځلې 2 ځلې دیاړې ولګي، روزګار ولګي، باقي تش ګرځي. دغه رونو دپاره دا وظیفه بلکل سپیشل وظیفه ده. که دا وظیفه راونیسي نو انشاءالله د دې وظیفې په برکت سره به زر تر زره هغوی ته یو ښکلی ځای کې روزګار میلاو شي او داسې روزګار ورته میلاو شي چې هغه روزګار به د عزت والا روزګار وي او د دوی د خوښې روزګار به وي. نو دغه وظیفه درته ښیم د دغه رونو دپاره بلکل تاسو رانوی شي او هغه رونو خویندې په خپله هم کولی شي چې کم کسان د دې په خپله شوقمند وي. د هغې نه مخکې درته یو خبره کومه چې بعضې ملګري او بعضې رونه داسې وي چې هغه د دې وظایفو د دې نه محرومه وي، د دې نه خبر نه وي، ولې بعضې کسان د ټچ موبایل استعمال نه کوي. نو ستاسو ذمهواري دا ده چې دا وظایف هغوی ته ورسوي. که د یو کس مستقبل او زندگی پې باندې ښه شي الله جل شانه به تاسو ته اجر درکوي. نو تاسو کوشش کوئ چې دا ویډیو دا وایس او دا ویډیو په خپل کورونو کې لګوئ چې هغوی زنانه د دې خبرو ډېر زیات شوقمند دي، هغوی د وظایف ډېر زیات په شوق سره کوي. نو تاسو په خپل کورونو کې هم دا لګوئ، د خپل یاران دوستانو چې کم مجالس دي هغې کې هم دا ویډیو لګوئ. ولکه د ستا د وجې نه یو کس هغه د غلطو ناروا کارونو نه خوله ودرېده او د الله جل جلاله یو اسم یا نوم د هغه په خولې باندې جاري دی او د هغې ذکر کوي، نو یو خو به هغو ته هم ډېر لوی اجر میلاویږي، تا ته هم اجر میلاویږي. او بله خبره چې الله جل شانه به دنیاوي مشکلات هم ختموي، اخروي مشکلات به هم ختموي. دې د وجې نه چې دا فضل لګیا وي، ګانې وي، اخوا دېخوا وي، د هغې نه خبره دا ده چې د الله جل شانه یو نوم د هغوی په دې خولې باندې شروع وي. نو راځئ د خپلې خبرې راځو د یا وهاب چې دا کومه وظیفه ده د کاروبار د حصول دپاره ډېره زیاته مفیده وظیفه ده. د دې د وظیفې کولو طریقه دا ده چې بېروزګار حضرات چې هغوی کاروبار نه روزانه پابندۍ سره د ماسخوتن د مانځه نه پس دی په یو ځانله ځای کې کښېني او 414 پیرې دی یا وهاب وایي، 414 پیرې او د هغې نه پس دی 112 کرته دا وظیفه وکړي، دا دعا وایي یا وهاب هب لی من نعمت الدنیا والآخره انک انت الوهاب. اسانه دعا ده، یا وهاب هب لی من نعمت الدنیا والآخره
انک انت الوهاب. کو چاته نیز شوي دا ویډیو د لږ شان ودرئ، یعنې دا ویډیو لږ شان رارستو کې دغه ځای نه یې په اسانتیا سره زوتولی شي. نو دا به 100 او 12 کرته ووایي او د هغې نه پس به الله جل شانه ته لاس پورته کوي او دعا به وغواړئ. انشاءالله انشاءالله په ډېر لږ ورځو کې به دننه تاسو ته یو مزیدار د عزت والا روزګار میلو شي او داسې روزګار به وي چې د ستاسو د خوښې روزګار به وي او ښه د سهولت والا روزګار به وي. ولې چې د الله جل جلاله په دې ټولو اسماو په دې ټولو نومونو کې یو ډېر لوی پاور پکې الله جل جلاله ایښودی، ډېر زیات رموز، ډېر زیات